په زړه خوړلو که روژه ماتېږي نو بیا خو ما ټولې روژې خوړلي. ناصحه مه مې چېړه ما ته یې څه کچا کلمې خوړلي. او وایز لا څه پخې خبرې کوي ساقي په ډېرو ننو مې خوړلي. ملا صاحب ته خو پکې هم بلدې وایي پلانکي پکې مینچې خوړلي. زه خو په لاره هم تېر شوی نه یم نه خو مې واړه سپارې خوړلي. د پتاسو دسمال د کور ته یوسې مونږه شکرې د کامې خوړلي. او د پېښوري خبرې ګډې وډې وارونه ډېر د زمانې خوړلي. غزل ویم ویوا زما د برخې خواره مازیګره دلبرۍ کې بې دلداره مازیګره بې نشې خو به دې تېر کړمه که تېر شي پېښوري امري له خماره مازیګره له سهار تر انتظاره مازیګره مودې وشوې سارم لاره مازیګره د ځان واک را سره نشته در روان شم بې اختیاره مازیګره د ځان واک را سره نشته در روان شم بې اختیاره مازیګره هر سړی وایي په لویه لار کې ناست یم وا خاني یوه اوزګاره مازیګره شین لوګی دلته زمونږ په سرچت دی شیخان لاړه له درباره مازیګره ټول لوزونه د جانان مې سرمایه ده دا یو څو خواږه یاران مې سرمایه ده دا چې پایم پر همدې یارانو پایم څه مخلص دوستان مې سرمایه ده ملنګۍ کې مې چې خوی د بادشاهۍ د شتمن لوی افغانستان مې سرمایه ده زه د دې جنتي خاورې جنتي یم پرې لرمه کلک ایمان مې سرمایه ده او لکه زه په دې جانان وطن کې نور څه نشته دا خپل ځان مې سرمایه ده که بایللی که ګټلی خو پرې یاد یم جوارګر یم تاوان مې سرمایه ده پېښوری ملنګ ناتوانه دومره نه دی ډک د مینې لوی داستان مې سرمایه ده د رحمت شاه سائل صاحب یو 4 بیتونه دي سرخار ریاض کې زما خوږ ورور سلیم اقبال کاوش ته ډالۍ کوم د شیبه باران په څپو البته وای د پښتنو غرونه چینې د بې چناره نشي هیڅ یو چنار د بې مرغۍ او بې چناره نشي لې چې هیچرې خالي مشه د بنګړو نه د چا مازیګري د بې ګودره او بې شرنګاره نشي او چې ستا د کور په دا کږه وږه لار تا ته ګورم نیغه د هېڅکله زموږ د دیدن لاره نشي د خوبه ډکې کېږي د هر ستوري سترګې سپوږمۍ خبره کوي چې غرونو کې ایساره نشي تازه کوي که خامخا په زنه ورک خالونه دا کار بغیر زما د زړه د لالهزاره نشي او جهان خبر کوي چې د ډز له غږ نه ژبه پرېږي زموږ دنیا په خوب ویده ده چې بیداره نشي جهان خبر کوي چې د ډز له غږ نه ژبه پرېږي زموږ دنیا په خوب ویده ده چې بیداره نشي او د سایل روح بېقراري له ځان سره راوړي که ښایست ګل دی نو څنګه بې له خاره نشي سلیم اقبال کاوش ته ډالۍ شو سرخار ریاض کې ډېره مننه ستاسو د توجه نه د شیبه باران مشاعره د هرې جمعې په ورځ 2 بجې وروسته له غرمې ترسره کیږي د ګډون او معلوماتو لپاره د شمیرې سره اړیکه ونیسئ 0 8 پته احمد شاه بابا مینه د داود خان څلور لارې 12 بلاک و کوڅه د نابغه افغان خصوصي ښوونځی